سلامونه او نیکی هیلې ګرانو دوستانو مالدارانو الله جل جلاله دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. زه تاسو ته نن د وچو موادو په اغېزمنتوب باندې یا په فیډ افیشنسي باندې خبرې کوم، ځکه دا ډیره اړینه موضوع ده. غواګانې 1 کیلو وچ مواد په 1.3 کیلو نه تر 1.8 کیلو ګرامو شیدو باندې اړوي یا تبدیلوي. که چېرته دغه مقدار د دغې اندازې نه زیاتیږي او کمیږي، د دې منظور دا دی چې ستاسو په غواګانو کې یا په جیره کې څه مشکل پیدا شوی. که ستاسو غواګانې چېرته 1 کیلو وچ مواد وخوري او هغه په 1.9 کیلو ګرامه شیدو باندې واړوي یا په 2 کیلو ګرامه شیدو باندې واړوي، د دې منظور دا دی چې ستاسو په جیره کې چې دی مشکل دی یا غواګانې وزن لري. که چېرته د 1.3 کیلو نه کم شیدې په هر کیلو وچو ګرامو ورکړلې، د دې منظور دا دی چې ستاسو غذا چې ده هغه په سالم ډول باندې د هغې ډایجسټیبیلیټي یا هضم نه کېږي. نو د دې منظور دا دی چې ستاسو په تغذیه کې چې دی دا باید یا تغییر راوړل شي او یا هم هغه مسایل چې هغه د وزن کموالي باعث ګرځي په هغې کې باید تاسو تجدید نظر وکړئ. د 1 کیلو وچو موادو څخه باید لږ تر لږه 1.3 کیلو ګرامه شیدې تولید شي. که چېرته د شیدو مقدار د دې نه ټیټ وي، په دې معنا ده چې خوراکه کې د هضم او د جذب مسایل دي، پروتین یا کاربوهایدریت او یا هم د غوړو په محاسبه کې کم لوی خنډ لیدل کېږي. په همدې ترتیب باندې که چېرته یو غوا د 1 کیلو وچو مواد څخه د 1.8 کیلو ګرامو پورته شیدې تولید کړي، په دې معنا ده چې غواګانې مو وزن بیلي او د خپل ځان غوړ یا د بدن ذخیره د شیدو د تولید لپاره پکاروي. د وچو موادو تبدیلیدل یا وختل په شیدو باندې دا یو هم موضوع ده، ځکه پروتین، غوړ، کاربوهایدریتونه او دا ټول شیان چې دي دا د مصرف یو مهمه برخه ده. تاسې به وګورئ ځینې غواګانې په 20 کیلو وچو موادو باندې کولی شي چې 40 کیلو شیدې تولید کړي. بعضې غواګانې پې 20 کیلو شیدې تولیدوي، بعضې غواګانې پې 30 کیلو شیدې تولیدوي، چې که چېرته تاسو د شیدو مقدار راواخلئ او په وچو موادو تقسیم کړئ، نو تاسو کولی شئ دا نسبت معلوم کړئ. مثلا که غوا 20 کیلو وچ مواد خوري او 40 کیلو شیدې تولیدوي، نو 40 تقسیم 20 دا مساوي کېږي د څو سره؟ د 2 سره. په همدې ترتیب باندې که چېرته 30 کیلو شیدې تولید کړي او د 20 کیلو وچو موادو خوري، دا په دې معنا ده چې د هر کیلو وچو موادو څخه یې 1.5 کیلو شیدې تولید کړي دي. اوس که د شیدو د اندازه همداسې ټیټېږي او د وچو موادو مصرف همداسې پورته پاتې، نو دغه نسبت او تناسب چې کوم یا دی یا دا ریشیو چې ده دا به ښکته ځي. غواګانې د شیدو په لومړي پړاو کې یا د لنګون په لومړي سرونو کې عموما د دې دوه اغېزمنتوب چې دا ډېر زیات لوړ او د وخت په تېرېدو باندې چې دا څه کېږي دا کمیږي. نو په همدې لحاظ باندې تاسو چې کله غواګانو ته جیره برابروئ، د وچو موادو په کیفیت باندې چې دی په دې باید تاسو فکر یا سوچ پرې وکړئ، ځکه پروتین انرژي چې دی دا انرژي او کاربوهایدریت دا هغه منبع دي چې هغه په هغې باندې مصرف راځي. نو تاسو باید د پروتینو اندازه، د غوړیو اندازه، د انرژي یا په ټولیزه ډول باندې د انرژي اندازه او هغه کاربوهایدریتونه چې هغه منحل دي د هغې په محاسبه کې چې دی باید فکر وکړئ. مثلا هغه غواګانې چې هغه بلار وي په هغې کې عموما د شیدو اندازه کم وي، خو تاسو دې ته باید کم از کمه د خپل بدن 2.5% پورې یا تر 3% پورې په تازه لنګون کې او په وروسته وخت کې بیا تر 2% پورې چې هغه د مینټیننس لپاره پکار ده وچ مواد ورکړئ. نو تاسو د وچو موادو اندازه چې د هغه باید د 14 او 19 کیلو ترمنځ وساتئ، خو د پروتینو او د نورو کمې اعضاوې کمې برخې چې دي دا باید تاسو څه کړئ؟ ټیټې کړئ. نو فیډ افیشنسي چې ده دا یوه مهمه موضوع ده. نن سبا په جینیټیکي کم د عصر چې دی په دې کې د غویانو فیډ افیشنسي چې ده دا کولی شو چې موږ د پلار نه معلوم کړو او پلاران چې دي کولی شي چې په راتلونکي بچو باندې د غذا په اغېزمنتوب کې چې دی تاثیر ولري، کولی شي چې په لږو غذایي موادو باندې ډېرې شیدې تولید کړي.